برید جنرال عبدالولي او ډګروال یمان نجرابي ملي دفاع وزارت کې پر لوړو دندو ګمارل شوي دي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت برید جنرال ډاکټر عبدالولي احمدزی د ذهني قمندانۍ د سرپرست مرستیال او ډګروال ډاکټر یمان نجرابي د یادې قمندانۍ د پلان او پالیسۍ معاونیت د سرپرست په توګه ټاکلي دي. د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې دغه مسلکي کادرونه په کار پیل کړی دی. ملي دفاع وزارت زیاته کړې چې یاد کسان د هیواد د روغتیا په برخه کې مسلکي کادرونه دي چې د ملي دفاع وزارت د صحي قمندانۍ د رهبرۍ په کچه کاري سابقه هم لري. د یادونې وړ ده چې د ملي دفاع وزیر څو ورځې وړاندې د ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په وزارت کې اوس هم پخواني مسلکي افراد پر دندو بوخت دي او بهر ته تللي مسلکي کادرونه سره هم اړیکې نیسي څو بیرته افغانستان ته راستنه شي او هېواد ته خدمت وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.